زما غریمبو دي کرا غوا د قربانۍ لیتے لما پزان نه بساروي نه نوپ چاته وي والله کو چرګه ملاله کوم په ما نه کیږي نو ولې علالوم ولې باندې ها اوس څو کسانی وو کسانی استوار لسه کې چيلي به واخلو 150 روپۍ برابر باندې ورم د سپکې نه او سترګې به هر چا تورولې ولې او په دې د لمالت کې زه په ګوته شومه مامام نشته دی او بیبي موده ده د پیسو دیدار به لږ وکړمه ښه په جغ کې ولې ایلو خوب یې له راشي خوب داسې کار دی که نه چې اختر را روان دی چېرته د 35-40 روپو به چې کم دی نو نازکې له بنګړي واخلمه لینرې به وله واخلمه پونیګانې به وله واخلمه چمټۍ به وله واخلم او دغه به وله واخلم دا چی شی ورته وایي مړه پوني د خدای مسلمانه راغشتې دي څه شی بیګ ولې همشینه د خدای مسلمانه میلې نه رالېمه که نه مړه څاروینې دي او سر خبرې کول دي مرګ ولې دومره ګران دي د خدای مسلمانه داسې کار وکړه خله چې شپږ میاشتې پس د دوبۍ هغه بیک راواغېسته پیسې راوړه چې قربانۍ رقم مزېدار څاروي والو چاته وې تا ته وایم که نه په ما قرباني نه کېږي ولې راباندې نه کېږي نه کېږي راباندې ما چې قرباني راباندې کېدلې ما به پخوا کړی وې د خدای مسلمانه بیک د سره پیسو نه ډک دي ریالي پکې اوس هم پرتې دي دا دوبۍ هغه ولې نو تا دې درکړمه څه ماله مه راکوه غاړه ازاده کړه شابه پزان نه نن به پزان نه به څاروی دی چاته وې والله کو چرګه ملاله کوم په ما نه کېږي نو ولې علالوم ولې درباندې کېږي درباندې ښه دا څه خو بلم جوړ کړی دی خوب ته خو مې لږه پرېږدئ چې زما سترګه ورشي تاسو به غوبل راواخلئ داسې کار دی خورې اوس د میرې نه په دې ساعت رالم د صابو ریټونه مې چک کړل یو چیلي چلی که نه چیلي 8000 روپۍ دي یا الله توبه یا الله توبه دا کم دور راغی زما د ابۍ واده په 1 روپۍ شوی ته خو دغه پخوانۍ خبرې کوه مړې ستا د ابۍ واده په روپۍ شوی نو هغه د روپۍ ښځه م وه که نه د روپۍ ښځه نه وه ارزاني وه غنم د کوره وریجې د کوره وې ماسته د کوره او میلمانه خو په هغې عذر شو یو کالی پتری و هغه ولې په 1 روپۍ واخېستو اوس چیلۍ په 8000 شوه نو د خدای مسلمانې ویم د نن نه 2 کاله مخکې غوښه په 200 روپۍ کیلو وه او اوس په 800 روپۍ کیلو ده هم تشه ډوکې خدای د قصاب له مه ورولې بس انتظار کوه کړنګ ته کړنګ به کېږي د پاسه قیمت راغی او نږدې دی دا کوم حل بیا زه ځان له واده کوم چې قیمت را نږدې دی ظالمه د الله نه خیر غواړه داسې کې خلک خیر غواړي هسې بې زه ګزارونه مه کوه قرآن مه ګورې ښه بیګ راوله والله چې به مې مړ کې خو که نه او تا زما نه ولیدو نو نو څه چل دې وکړو د خیره څاروی به په څالو ویم تپوسونه مې وکړل دانګه د بانګه وګرځېدم په میله کې خو چې د کم د خولې نه اورمه 8000 2 لکه 2,40,000 2,50,000 ده ته ویم دا پیسې راواله چې په ځان له ظالمه قرباني کړو چې د کلي دا خلک وچ او شینه دوبۍ نه راغلي په ځان نه مې خلک اوس دې خبره وکړه زه به قرباني کوم والله که یې وکړمه والله مې درته وګورم یاره خو ستا دا یوه سترګه خاندي او بله دې جاړي خو قرباني به کې یاره کو تا زما باندې وکړله که نه قرآن ماما نو بس دا ته او دا زه ولې ما خو پرو ته سینه ډبولې وه ویل دې ځله به زه قرباني کومه زما بچی د دوبۍ نه راغلی او ډک بیت یې راوړی دی اوس مې هغې ته شرمې ولې نو دا ما قرباني له راوړي که دا ما خپل واده له راوړي په دې باندې مې پوهه کړه الله دې پې بچی کفن واخیستی که اوس چې په موږ قرباني پره شوه نو دا خو اوس ګناه ده چې نیک او پر غړېدلو سترګو څنګه لاس ولې ښه په جغ کې په تا باندې زما واده م فرض دی کم دی هغه به درله وکړمه واده خو نن سبا څه دي خلک دي خبره واوره 5 جنکۍ دي په یو کور کې هر سړی پې تنګ دی د کور یې وباسي بېغمه شه واده دي په ما دی
خو دا قرباني اوس وکړو اوس څه چل وکړم ما له خو یو لار وښیه که نه خورې رور سره دې نشته نو ارمان دی نو مټ خدای خو غټ راکړی دی خو پیسې ولا نه ده راکړې چې د رور سره وي ما ته حسابونه کول تا په هغه چرمخکۍ باندې خلاصې کړې چې کله لپنګ شوې نو بیا ماله رالې دغه پیغورونه راکوه شینه یو 2 لک روپۍ راوله شابه چاته وې والله ګوتله درکړم زما د پیسو نه لاس وباسئ خو خپلې د سره سخیرې سپجي که نه په هغې باندې سلیان ډېر وچلوئ ولې درکړم یا بچۍ زم په بازار کې پیسې نه کوم زړه ښځی پکې دي څه به م خرڅه کړی وې قرباني به م پې کړی وې دې ورځې له ما ته غوښتی وې ته چغې مه وه کوي که نه نه کوي له سره یې نه کوي ښځه یو کار به وکړو زه خور یو کار به وکړو دو مکه خپل ضد راټینګ کړی دی ټیک شو اوس په پسې یو غټ ډنګ راوړم د حمله راتیر به وله مات کړمه نو بس ښځه مه کوه مړ مې که شهید مې که په قبر راله غټې جنډې ولګوئ دا بیک باله نه مړه وجدم دې چېرته د جمعې دا مبارکه روزه دا دله چېرته در کومه دا خو مې تړل کېږي نه خو داسې کار وکړه چې غاړه ازادۍ که نه بس لاړ شه د کلي د جومات نه د مولا نه تپوس وکړه ټیک شو چې هغه را څه مشوره درکوه بیا زما څه کار دی چې زه کومه دي نو معلومات وکوئ ما ته دومره روپۍ دي نو په دې قرباني کېږي او که نه کېده خو راځه او چې کېده بیا به دې هغه پلان هم کوي ولې زه به یې وکړم خو ما ته پته ده چې په ما نه کېږي په دې باندې هغه د علي شاه مور څه وایي چې په کوم کار د نخوله لاړه شي نو هغه پیسې سي حلالي نو حلالي که نه دا زما د حق حلالو مزدوري ده دا زه چېرته په قربانۍ ورکوم نو بیا خو وشوه دا خو د سمه خبره وکړه په حلالو خو قرباني کېږي په حرامو نه کېږي شکر دی بچی چې حلالې دې ګټلې دي اوس خو بیا خامخا کوو دا حلالې نه دي دې کې ما لږ شان چرس هم خرڅ کړي هغه پیسې ما دې کې اچولي ولې ښه په جغ کې مې پکې مه ژړه دا داسې په حقه باندې ګوته ږدي حق پټی وایي ما پکې چرس هم خرڅ کړي داسې دروغ یې پکې نه نو لکه حرامې دي پکې که نه نو وایي چې په 10 روپو کې اتانیزم حرام شي هغه ټولې حرامي نه ما ته خپل بچي معلوم دي زما بچي حرام نشي کولی بس آرام دې مونږ پې قرباني کوو راته یې کړه نه والله چې خبره ته کوم قرآن کړم زه وځم بار چېرته مشر سړی ګورم چې هغه څه ویله بس حقه به یې صحیح ده نه والله کو پتای کېدم ته خو ګډې وډې ښځه به در کومې خو په یو شرط باندې تعلیم متوالې ده جان جوب او که د دې نه چا څه واخېستل خدای دې بس خدای دې مړه کړي جان جوب د وړو کار دی زه د غټو کار بېبې ګوره څوک دې څه والی کړي ته بېغمه شه زه لاړ شه لاړ شه او واپس خو بیا په جګ کې راځه صحیح ده کوډ یې وله ورکړی د خدای مسلماني دا د دوبۍ بیګ ته کوډ یې وله ورکړی دی یو کار کوو نه داسې کار وکړه بېګاره وله یو روپۍ ګرم کړه که نه او هغه وله ورکړه او دغه پکې ورته واچه نشي ګورې دا بیګ چاګانې به تر جیبه راوړي دا دې ښه وویلې دا خبره دي معلومات خو وکړه چې څومره یې راوړي دي بیګ خو ډک دي کولاویږي نه که نه کولاویږي انګریزانو د دا شنې سترګې خاورې شي داسې شی نه احساس کړي ورشه که نه ته هم کټ کې کېناستې د خدای مسلمان یو پیاله چای ماله پخه کړه ورشه شابس دا بیګ وله کېږده ځه قربانۍ زما د ګل په شان ورکوټې بچي ته وې او غټ سنډه تیارې ته ناستې چې پوخ او چې تا به هم څه کولی اوس په خپله قرباني کړی ښه هغه ما سره چې څه نغدې وي اوس ستا په دې کور کې مې ونه ګورې که نه زما کور ته خو ته د پیر بابا ملنګ را دننه شوې تا څه څو تیارې ته ناست دي ټیک ته هغه روز دې مرامنې کړم د سر نه دې ما له بکس واخېسته ګنې تلمه ده نه تلمه دا دبهونه دې ما ته پته دی چېرته به ځي ځای دې کم دی چې پکې د ډېره واچوه چې پکې زار بدله پکې واچوه یو ونډه مو ویشوه زه د کوره راویستلم هسې له بیګ نه راله پیسې پټې لګي اوس قربه ما زمونږ کره سم کرلی شوی دی او ما ته دقه ووایي قرباني وکړه په ما نه کېږي او دی په ما باندې کوي چېرته زما پیسو له کندې ګورو پکې ورچوي زما پې زړه چاودی ځم او چېرته د مشر نه تپوس کوم شیناغې اتی دی په خیر شینه ولې خفه یې ولې خفه په دې ماما چې ما باندې قرباني نه کېږي او دوی را باندې کوي
ما ټول کلی په سر راغیستی یاره سمه خبره کوه سمه خبره دا ده که نه ستا نه صحیح تپوس کوم ما سره 15 لکه روپۍ دي په بیګ کې که نه 15 لکه 15 لکه نو په ما قرباني کېږي او په تا قرباني کېږي نه که نه پوهه نه شوې که نه پوهه نه شوې زما پې طبعي شوې زما پې دوبۍ کې ګرمې ګرمې شګې به مې په شا باندې بره لسم چت ته خېجولې نو چې محنت پې وکړې په دقې قرباني کېږي که نه نه که نه پې نه شوې که نه بلاکونه به مې پې خېجول مسلمانه زه ناشنا قیامت و او ما هغه پیسې ګټلې ما واده له ایښي دي قرباني به کېږي ګوره شینا ما خو درته وویل که نه چې تاسو د ضرورت نه علاوه لږ روپۍ وي که نه په هغې قرباني کېږي ګوره د سود په پیسو د جوارۍ په پیسو په دې قرباني نه کېږي د محنت په پیسو خو قرباني کېږي زه هغه د اوس ته وایم که نه خوراخور ماما ته چې ته یې وکړه هغې نه کوي په ما باندې یې کوي نو د هغه به وس نه کېږي که نه نو زما هم وس نه کېږي دا زما د ضرورت پیسې دي دې باندې به زه ځان له واده کوم او کومې چې پاتې شي په هغې به ځان له روزګار روانوم چېرته د پنچرو دوکان به کوم یا به ځان له چنچي اخلمه ظالمه قرباني دې پې کېږي نه ته اوس په دې باندې پوهېږي زما په دې 15 لکو روپو کې چې کوم دی که نه واده به مو شي قرباني به مو شي هر څه به وشي کېږي که نه قرباني دې پې کېږي نه پوهېږي که نه نه پوهېږي یاره شینا که نه ما لم دماغ مه خرابوه ښه زه مړه خپله لار لنډه وه په تا ډو کېږي نه که ته کروړپتي هم شي که نه په تا نه کېږي ځه مړه ځه دقه خبره مې درته کولې نه په ما نه کېږي په ما نه کېږي بېبې ته یم په ما نه کېږي السلام علیکم ابو چېرته تللې وې دا مېلې ته بوتلې وه بس خوند دې نه و خرڅه نه شوه نه نه ریټ یې څه وې تا 80,000 روپۍ 80,000 روپۍ ولې نو دا خو چیلۍ ده که دا سانډا خو نه ده میخه ده اتي دی اتي اتي یا خدایه چیلۍ به داسې داسې کار وکړه کور یې وتړه که نه چې د کال 12 میاشتې مو ګرځې که نه دا څوک په 80,000 نه اخلي ښه 60,000 خو دا وخته ځه 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 کور ته بوځه ځه ځه نه مړه عذاب زه به دې څه کوم نن په لیونو ولیدلي یو له هغه بل دماغ خراب کړل دا پکې لا بل راغی مړه ځه دا ما تا ته ګوره استاد ته دې ګوره او اخیستو ته دې ګوره راځه راځه درته د شپې منګول مات کی څه لکه غونډ کلی دې راته پوهه کړې ده چې په ده قرباني کېږي راشه خو ته ودرېږې وایم د خدای مسلمانه ته ما صرف په دې پېښه که نه چې یو سړي سره 15 لکه روپۍ نو په هغه باندې قرباني نه کېږي نه ولې دا باندې نه کېږي تا زما په بیګ کې څه شمارلي دي بیا هم خو بل چور وکړو دا زار مې دله پخول خو اوس یې نه پخو چې خو دله پوخ کړم که نه چې رانه پوه که بېبې څه چل دی بیا دې ولې خوله ورانه کړې ټول کلی راته پوهه کړی دی چې چاله ورځم هغه قرباني در باندې کېږي تپوس دې وکړو نو کېږي که نه تا خو قودې راوړې دي ته غم مه کوه بس پرېږده زه ځم په شنګول کاکا ځای ته ټیک شو د هغه نه 2-3 لکه روپۍ قرض رالېم او زه یې په قرض وکړم اوس غیرت او پښتو چې راله که نه تا ته زما غیرت او پښتو ښه معلوم دي ډېر مې داسې په نیمه لار کې ورشه به زما د دې نه کړو غلی شه په قرض قرباني چرته کېږي دې که خو د کاوې نه چلېږي دا خو د الله د رضا دپاره به کې خلکو ته ښودنو له خو خلک نه کوي نو ټیک ده که نه خو دا پیسې راني راغلم په ما نه کېږي بس ما ځان ته په خپلې وویله چې په تا نه کېږي بس نه کېږي کېږي در باندې بچې خلک راپسې مخه ته کېږي در باندې خویا ماړه کېږي نه که نه نو ته بس چیغې مه وهه که نه ګوره د شوګر بیماره یې دړه بیماره یې ته چیغې ورته مه وهه که نه نو څه وکړمه وروره څه وکړمه زما کور کې چې غوبل نه شوی او خلک په دیوالونو نه ودرېدلي زما کور کې چېرته پټه خبره شوې شینا ما ته وګوره ډاکټر نه پس نه دی دغه ډاکټر نه بعد تا له به واده مو وکړو مه کوئ ما له ودونه مه کوئ زه ځان له په خپله کوم بس ما نه پیسې مه اخلئ خدای پاک به د نه په غلو ویسي یا به ناجوړه شي لړمون به دې خراب شي په هغې به د نه ولګي دې کې خلک خیرات زکات او قرباني کوي من که غله نه راځي یو غل راکه تېره دی دا خو د غلو مشر دی که نه بېبې چې ته پټې نه کوې نو زما سره د چا کار دی چې زما پیسې دا په څه غل دی تا نه کوم ځای کې پیسې پټې کړي ما نه دي پټې کړي نور خو د چا په پټې کې وږي هم پرې نه خو د لومو مې خوري او کریلې هم خوري او هر څه
خوري بچي ما ماته ډېر سپک نظر کې خدای پاک دې زما دا بدلستانه والي سپک ته به سپک نظر کې قراقور ماما ولې چې درونی نو خلک ورته دروند نظر وکړي ښه سپک ته څوک د درنو نظر نه کوي لاس را باندې مه اچوه بس ښځه ما ته سپک نظر مو وکړه که نه خو دا پیسې ما له ته قرض راکړه خپلې مور له مه ورکړه ما له یې قرض ځه صحیح ده لکه پیشو د کټوۍ څوکیداره کړم او تاله یې درکړم ته دې خوا وګوره ولې او تاله یې درکړم زما ښایسته د ګل په شان بچی ده دا قرباني به وکړو ګناه ده ګناه ما صرف ګناه ده په تاسو ګناه نشته دی خو تاسو دواړه یې وکئ او تاسو دواړه یې کوئ خورې راکه دا پیسې راکه چې د ده پاتې کومې یا خدایه دا زما بچي دي په خبره نه پوهېږي قرباني وکړه ګینې نه هېڅ هم نه کېږي ظالمه مور دې ده اخره کې به ته زاري پاتې شي بله واوره قرباني وکړه ګینې کوم دې په اخبار کې ورکومه چې دا زما بچی نه دی زما سره حصه نشته خخ مې که بس خخ مې که یاره که ته خدای ظالم خخ مې که خخ بېوقوفه حق درته نه یادوي وی کوم دی ظالم جهنمي به شي د مور او پلار هزار به دې ووایي کوم دی وباسم د دې کوره نور ښځه بس کومې ده بیبي تاسو قربانۍ کې څو کسان یې د خدای مسلمانه کوشش وکړه چې په ځان دې څاروي والو اوس څو کسان یې 7 کسان یې 14 یې که چیلۍ به واخلو 150 روپۍ به راباندې راشي وربس پکې نه 7 کسان برابر کړي او ښه ښایسته سخوندر بالم په چیلۍ څه کوم خو داسې کار به وکړو که نه چې د الله د رضا کار کوو که نه نو څاروي به خو مزېدار ګورو ټیک ده او دا کار دی په ما نه بس دی نه کوم چې پتا یې کومه بیا خو یې نه کوم نه که نه پیسې به ستا وي مثال وایي درې واړه یو ځای ځو خیر دی بیبي به کور کې کښېني ما ته به لاړ شو د رمبو سره مزېداره غوا ولاړه ده او به ووایي نه چې بیبي هم خوښه کړي که نه بس زه بیا د لرې نه وینم ځه دا یو خبر د کومه ډېره تیاره به هم نه اخلي او ډېره اوچته به هم نه اخلي ښه دا دوه کالو بالې که نه د خدای مسلمانه بل کال ما په یوازې کړې نه وه ګوره چې په غاښ هم برابره یې کنډه منئ او ښایسته ښکاري چې د خلکو زړه خوشحالېږي چې ورته ګوري داسې باندې به قرباني کړي چې ګرانه خو نه که نه چې ارزانه و ارزان بیه د خدای مسلمانانو د الله په لار کې چې قرباني کوې که نه نو دا به بیا بېکاره شي علي ښه شی په دغې غوا چې ته د پولسرات په پول باندې کښېنې که نه نو څنګه به دې اړي سمر ته غول به ښکارم ډیچک دقه درته وایم ولې بس ټیک ته ده پلک مې درکوو خو زه بورقرانه بورقره واله بس ته راڅه خوږېږه مه کنه بس ماما بس پیسې بس منمه بس 100,000 روپۍ به در ظالمه چې ما ځان سره بوځي که نه نو د دوه کوشې به تا په 1,60,000 میلاویږي راځئ تیره پټۍ جوړ نورې خبرې به په لاره کوو نورې خبرې به په لاره ښځه به ځو کومېلې ته دی کار چېرته ځئ نه جوس کو نه چپس کړو یو شی به هم دلته که اوبه څکئ کو شربت یې څکئ تاسو ته پرې اجازت دی ماله به یو 10 روپو تورې چړې صرف راوالې نور څه نه کوو ما دله سره راوالې مه ښځه راځئ ولې هلکه نو ګوره نو پیښه که نه نو بس دا ولې مه کوه ګوره تا پاتې کومه ګوره ښه تا بیا دې ځه نه ځم راځه وروره اوس ته وران شوې هلته دې زور هم ډېر دی مینتونه هغه ته کې اوس ته به راورېږي قلار ضروره خو کې دې چیلي هډوکی دی د خدای مسلمان چېرته روانې السلام علیکم وروره څنګه ښه زما هغه رمبو دي کره غوا د قربانۍ لیتېلمه او ما سره یو غوا وم کوم دی اوس سره شته نه ما خرڅه کړې تاسو له ما 8,000 روپۍ ارزانه درکړې دغه چل دی که نه د خدای مسلمانه ویم زموږ د مشرانو هغه متل دی وایي چې اسونه والو نو خره ګران شي او چې خره والو نو اسونه ګران شي اوس د خپله خرڅه کړه منګه په نصیب خوارې ضرور الله دې خوشحاله کړه ډېره مننه راځه الله په امان خوشحاله شي راځئ چیرې نه مې ځان خلاص شو تا نو ځان خلاصومه د قربانۍ د خلاصومه دا خورا راځه نه وروره یو ته ډک نه شوې خلک هسې ست وکړي او ته وایې زه ورسره نه خو د چیو ست وکړو مننه د خدای مسلمانه زموږ د مشرانو هغه متل وی تیار غړي شله پته وي ستا نه غټه پت بل نشته د غلې دې 20مه پاتې راځه دا کور دی اوس زه ګورم نو موږ درشو راځه څوک نشته دی راځه جینۍ به نشي واده کوي ده د جینۍ په تا څه کوي منه ما له شکر دی الله راکړې ده
دا د خوري ها راشه خوري دا ها السلام علیکم وای داري مالک داري کب دې دا سری دا دې ورور السلام علیکم السلام علیکم څنګه زور ورنکې السلام علیکم نه زور به ورته بیا پکې سمي دا غواره خرڅه کنه دا خرڅه بس ټیک ده ما ته بروز مې لکه یو کس وي وي یو چیروکیم خرڅه کړه کنه او یو غوا وسره ولاړه دا ټول ورونه دي خزرې دي سوي دا 3 روپۍ دي څه 3 لکه 3 لکه خپل ریټ وڅمو وایا صرف د غوا ریټ وایا بی خبره واوري غوا پرېږدئ بس دا خبره کوي په دته کې نو دا د دې غوا نه لږ کمزوری دی دا به واخلو بلې په انسانانو قرباني نه کېږي په څاروو کېږي نو بیا په ما ولې کوئ نو په څاروي کوئ که نه خو پیسې دي تا خو نه لالو نیغېږه مه ګورې چې را ثواب یو کار کوې نو ګوره بیا په ښه نیت باندې کوې ستا څه نوم دی رمبو نوم او دا ټول یو شان دي غلی شه خدای مسلمان سارو ګور ډېر زیات ګران دي نو دوی به دوکه کړو دا ساری به دې وایي لږ پستې ورته وایي چې رضا شي تا پورې خنداګانې کوي خورې بس تاسو خپله خبره وکړه د دې خور مخ راباندې ګران دي 2 لکه 8000 روپۍ راکړه داسې کار وکړه د خدای مسلمانه دا 2 لکه دې کټ کړه او پوره 8000 روپۍ به وکړي نه هلکه دا دا خو د کروڑونو روپو مخ دی تیله په شل زرالې په شپېته زره ما چینې خرڅه کړې وه خو دې زمانم خو دې زمانم دا غوا ده نو د خدای مسلمانانو نو په دې قرباني کې به تراشه ته ووینه ته په ایمان ووایه چې ته شروع کړي خورې مکه وبدې وایي که نه الله تران دا سري ته په ایمان دا نه اخلو بس دا نه اخلو دې باندې خو ته به ټول عمر سګرټ څکلي دي ته ګوره غلی شه ایمانداره سړی دی د مالګې اوبې پې نه دي څکلې میلې که خو له تشې راوباسي خبره رسېده چې یاده دې پوره شه ته خو د سره خپله خبره وکړه داسې کار دی د خدای مسلمانه د 2 کسانو قرباني ده که نه نو نه یې کوو په ځان یې دی وایو نو زما یاره قرمه تا زما جب ته چل یاد کړی په ځان له 3 وکړه خو زما د جب نه مې وکړه تا څه چلانه کوي دې سړي ته خبره خلاصه بس خبره داسې ده که نه چې زموږ مې خوښه شوه خو داسې کار د رمبور وروره زه ته دې راغلي او پښتون چې د پښتون کور ته راشي که نه هغه ډېر خیال ساتي شربت هم شربت خو به څکو اول به شربت څکو بیا به چای څکو خو دا د غوا خبره راسره وکړه ملګري بس ما ته څه ویلې د دې خور مخ راباندې ګران دی ډېر راباندې ګران دی که نه بالکل راباندې ګران سور دی 6 زره مې ته پرېښودې اوس 2 لکه 8000 نه دا 2 لکه ته لرې که صرف څلوېښت به درکړي 2 لکه 8000 واخلي او که نه اخلي په کومه لار چې راغلي ځه وروره زه ته یو خبره کوم زما خو وروره رمبو داسې کار دی ملګریه لکه د باټه یو ریټ مه لګوه پوه شوې د خاص خبرو که چې د نیوالو ګینې د اختر نه پس به دا پاتې کېږي او بیا به قصابانو له ورکوې نو 6 زره مې ته پرېښودې بس دی که نه 6 زره دې پرېښودې هغه لکه ستا چې څنګ څه نه دي خوړلي داسې دې په هغې هم نه دي خوړلي نو دا خو د دغه روپو نه ده دا ته چې کومې خو یې لږه غاښ وګوره بیا ورسره خبره کړو غاښ یې لږ وګوره زړه ده غاښ باندې برابر ده ښه ده داسې د بوتاوه خوړلې ده او خلک یې په سعودي اوبه څښي شاباس اوس یې راکې په 500,000 روپۍ نه ولې په جغ کې به دې راکړې راځئ خپراخور ماما دا پرېږده دا خو ستا د یو ټیم د خوروان نه کېږي بل ځای کې سنت طریقه د بل ځای کې به تپوس وکړو 2-3 ځای به معلومات وکړو بیا به یې وایو ښه زمونږ یې ستا راوړو بیا رانه شئ مه راځو ځه راځئ